تازه خبر افغانستان کې پاتې شوي امریکایي پوځي وسایل زموږ امنیت ګواښوي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر پاتې شویو پوځي وسایلو او تجهیزاتو باندې اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دغه پوځي سامان اتلساتون د دغه هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 19 په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دغه هیواد باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د دغو پوځي وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مختلفې وسلې چې د 2020 کال له اګست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په پایله کې پاتې شوي دي تل له پاکستان او د امنیت د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره ژورې اندېښنې یوه مسله وه. شفقت علي خان ویلي دي چې دغو پوځي وسایلو ته د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې په ګډون د تروریستي ډلو د لاسرسي مسله یې په پرله پسې ډول د طالبانو د چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه ویلي دي زموږ په کابل کې پر حاکمو مقاماتو طالبانو په پرله پسې ډول غږ کړی دی چې ټول اړین ګامونه دې پورته کړي ترڅو دا وسلې غلطو لاسونو ته په لاس ورنشي. په عین وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي. دغه حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې هیڅ چاته د دغو وسلو او تجهیزاتو څخه د ناسمې کارونې اجازه نشته. په دې تړاو ټولې خپرې شوې ادعاوې رد کړي او بې اساسه یې بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغو څرګندونو د مخه د دغه هیواد د لنډمهاله حکومت د صدارت په ګډون یو شمېر لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو هم تروریستي ډلو لاسته په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو څخه د پاتې شویو وسلو د لاسرسي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویان د ممتاز زهرا بلوچ د تیر 2024 کال د نومبر 20 خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او په افغانستان کې د امریکا د پوځ پاتې وسلو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تازه څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا ته د دغو وسلو د ستنولو په اړه څرګندونو وروسته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د 28م جمهور رئیس په توګه د لوړې تر مراسمو یوه ورځ مخکې د جنوري 19 د مرغۍ 13 په واشنګټن DC کې د خپلو راټول شویو زرګونو پلویانو ته په خبرو کې وویل له افغانستان څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې وکړلې. ټرمپ د بایډن حکومت تورن کړ چې دښمن ته یې د امریکا د پوځ میلیارډونه ډالر ورکړي دي. هغه وویل موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوو او د هغوی د بایډن حکومت میلیارډونه ډالرونه چې د طالبانو ته ورکړل شوي دي دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دښمن ته ورکړله. دا د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.